نو د حج ایام هم دي او وسره اهم فریضه د ابراهیم علیه السلام سنت هغه ته یو څو ورځې پاتې دي سنت ابراهیم ورته وایي قربانی را روانه ده کنه د هغې چې کوم شرایط دي او د هغې دپاره کومې لازمي خبرې دي چا سره قربانی کیږي چا سره نه کیږي په دې کې کوم احتیاط دی هغه احتیاط پکار دی کوشش دغه پکار دی چې کور کې دننه بس یو څو کسان یو ځای شي او خپله کې قرباني وکړي ځکه زمونږ ستاسو ټل وي که نه نو بیا په ټل کې کوشش دا پکار ده چې د یو انسان ګټه وټه دا حلاله وي که ځان سره یو کس هم داسې یو ځای کړه چې د هغه ګټه وټه حرامه وي نو د ټولو قرباني ګټه وټه شوه او بل د هغې سره اخلاص د قربانۍ مقصد دا وي چې بس الله رضا شي د الله د حکم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې او د ابراهیم علیه السلام د طریقې تعمیل وشي او بس الله راضي شي که چېرې غوښې مقصود شي نو د الله دربار کې غوښې نه قبلېږي دغه قرباني الله نه قبلوي چې نیت د غوښو شي غټ څاروی بالو څه وکړو چې ډېره غوښه یې پکې داسې کوي که نه کوي چې ډېره غوښه یې پکې یو سړی چې 15,000 روپۍ ورکوي که نه نو خو د غوښو پوره کال دپاره هم د ده کافي دي یو سړی یو کال کې د 10,000 غوښه هم نه دي نو داسې که نه نو چې د غوښې نیت یې وکړو نو بس کېږي دا 30,000 40,000 روپۍ دي کېږي او په دې ځان له عام دغه کې بیا دغه غوښه دي ځکه نیت یې خالص نه شو د دې سره یو مسله به دا اهم یاد ساتو چې په کور کې ورونه دا شریک وي ورونه یو هغې شریک وي که نه او پلار یې وي پلار هم ژوندی دی ورونه هم شریک دي په کور کې نو آیا دی کې په دې ټولو باندې قرباني واجب ده او که نه صرف پلار چې وکړي یا کم مشر ورور هغه وکړي نو دا کافي ده بعضې پلار وفات یې خو ورونه شریک وي که نه نو زمونږ ستاسو په معاشره کې دا رواج ده چې بس پلار شته نو پلار به قرباني کوي او په دې زامنو باندې به قرباني نشته ده په دې کې دوه صورتونه جوړېږي یو دا دی چې مثلا پلار دی پلار ځان له صاحب نصاب دی موجوده وخت کې 1,36,000 روپۍ دې تقریبا جوړېږي 1 लाख نو که 1,36,000 روپو مالک پلار ځان دی پلار ځان دی مالک دی او زامن دي سکور کې دي سب بهر ملکی دي د چې کوم بهر ملکی دي نو هر یو په بینک بیلنس څومره ته رسېږي 1,36,000 روپۍ یا 2,03,000 روپۍ دي بس نو بیا په دغه صورت کې چې هر یو ځان له پیسې په بینک کې ایښي او هر یو صاحب نصاب د 1,36,000 دی نه ډېرې روپۍ ورسره جوړېږي نو بیا به پلار ځان له قرباني کوي زامن به ځان له قرباني کوي د پلار په قربانۍ باندې نه خلاصېږي او که چېرې داسې چې دغه زامن ټولې پیسې چا ته رالیږي پلار له او د ټولو پیسو مالک هغه د نو بیا په دغه صورت کې صرف پلار باندې قرباني شته دی او په زامنو باندې دا نشته دی دې کې یو غلط فهمي ما وویشته خلک وایي بس صرف پلار به کوي که نه که هر یو زی ځان له صاحب نصاب دی موجوده وخت کې 1,36,000 روپۍ چې دا چا سره وي نو که پلار ځان له صاحب نصاب دی هغه به ځان له قرباني په هغه واجب دی او که هر یو ځای ځان له صاحب نصاب د 1,36,000 روپۍ ورسره برابرېږي نو بیا به هر ځای ځان له قرباني کوي مسله غلط فهمي خلک کوي پلار شته بس پلار وشته دی نو چې اولاد صاحب نصاب شو نو هغه به قرباني کوي او د هغې سره سره دا څاروو کې بیا احتیاط پکار ده چې معلوم څاروی دا واغستی شي چې عمر یې معلوم وي خلک وایي 2 غاښه دي 3 غاښه دي څلور غاښونه نه بس چې عمر یې برابر دی چې عمر یې برابر دی 2 کاله عمر د غوا او د میښې وغیره